سلامونه د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. په ناروې کې د افغانستان سفارت مسؤلین وایي د روانې سپتمبر میاشتې په 12مه نیټه به په ناروې کې هم سفارت وتړل سي. په ناروې کې د افغان سفارت له لوري په دې هکله یوه اعلامیه کې ویلي سوي دي چې د ناروې د بهرنیو چارو وزارت په غوښتنه د افغانستان سفارت تړل کیږي او ودانۍ به یې د ناروې بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. په اعلامیه کې دغه راز د طالبانو حکومت د هغو څرګندونو یادونه سوې ده چې د تېرې جولایي میاشتې په وروستیو کې په ناروې کې د افغانستان سفارت په ګډون په یو څو اروپایي هېوادونو کې د افغانستان سفارتونه د قونسلي خدمتونو نه انکار کړی و. په اوسلو کې د افغانستان سفارت تړل کېدو په تړاو خپره سوې اعلامیه کې په دې هکله ویلي سوي دي د ناروې شاهي هېواد د بهرنیو چارو وزارت اړوند مسؤلینو د جولایي په 4مه د طالبانو یادښت یوه حقوقي معضله وبلله او د پلي کېدو غوښتنه یې وکړله. بلې خواته د حماس د ملکي دفاع ادارې وایي د غزا په جنوب کې د بې ځایه شویو لپاره په خوندي سیمه کې د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه 20 کسان وژل سوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. خو د اسرایلو پوځ وایي د خان یونس په مرکز کې د حماس وسلوالو په مرکز عملیات کړي دي او په وینا یې په دغو عملیاتو کې له هوایي بریدونو کار اخیستی شوی دی. په همدې حال ځایي اوسېدونکي وایي دوی د خان یونس په لویدیځ کې د بې ځایه شویو وګړو په خیمو هوایي بریدونه لیدلي دي. د دوشنبې په ماښام د حماس د ملکي دفاع څانګې مشر BBC ته ویلي دي په دغو بریدونو کې 20 تنه وژل سوي دي، له 40 زیات ټپیان او یو شمېر نور له خاورو لاندې سوي دي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.